د دین غټ ذکر اورشتانه دا نه چې دا بدعتيان راغون شي موږ د ذکر مجلس جوړ کړی دی هغه ذکر هم د شریعت خلاف او هو پکې کوي او یو په یو ور ټوپ کوي او بل په بل ور ټوپ کوي څوک په پیر ور ټوپ کوي پیر په مریدان ور ټوپ کوي او بازینګړې په کېړی او پټکې په هغه ځای کې پروتي او اسکټې په دې بل ځای کې پروتي پوس جمعاتي کتلې قالین غړېدلې د خمزیدار او پستا پروازه پراته ده او ضرور بازینګړې په کېړه وې دا په جذبه راغله دا ذکر نه د کې شیطان نه نوته ده ذکر ده ذکر قران ته وي والقران ذی الذکر څوک چې د قران درس کې ناشته دا د ذکر په حلقه کې ناشته اصل کې د قران والا ذکر والا دی اصل کې د قران نو چت ذکر اورشته دی د الله کتاب ته کې نه د الله کتاب وایا لولا اورا بس تاب الله د قیامت پر ذکر والا او کې را پاسه کم ذکر د قران والا ذکر الله دې موږ دې خلکو کې را پاسه نه دا کمی لوبي چې دا بدعتيان کوي مخکې صورت کې د انبیاء کرامو حالات بیان کړ په یو انداز باندې دلته د نور انبیاء کرامو حالات بیانې په یو بل انداز باندې دلته مقصد د اثبات التوحید د الله رب العالمین توحید ثابتوي مخکې ابتلاءات په هغه پیغمبرانو چې هغه مالی لحاظ سره ډیر مالدار نه په دې صورت کې به اوس د هغه انبیاو تذکره کوي چې الله ورله ډېر مال ورکړی او بادشاهۍ یې ورکړی وي لکه د داود علیه السلام تذکره به کوي چې بادشاه مو پیغمبر مو نو دغه رنګه د هغه زوی سلیمان علیه السلام بادشاه هم دی او پیغمبر هم دی او دغه رنګه ایوب علیه السلام چې ډېر زیات مالدار و دې صورت کې چې دی اصل کې د اثبات التوحید بذكر الابتلاءات على الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام والملائكة د الله توحید ثابت یو امتحانونه او ازمایښونه په انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام او ملائکه باندې سره د یو بل ابتلا نه چې هغې ته ابتلا ویل کېږي په ابلیس باندې ابلیس باندې الله امتحان کړی او کنه ابتلا او پکې ناکام شو هغه به هم ذکر کوي په دې صورت کې بیا دا صورت چې کوم دی د دې د مخکې صورت سره عربت چې کوم دی تړون چې ورته وایي مناسبت هغه دا ده چې مخکې هم دا خبره بیانه کړه چې ګوره پیغمبران د الله رب العالمین محتاج مخلوق دی ملائکه هم الله ته محتاج دي سورہ صافات کې د ملائکو صفات بیان کړ چې د الله رب العالمین بندگی کوي نو الله رب العالمین سره ولی شریک وي نو دې صورت کې هم د هغوی امتحانات ذکر کوي چې ګوره دې باندې خو ناشنا ناشنا ازمایښونه او امتحانونه راغلي دي او په چا چې امتحان راځي نو هغه معبود نشي کېدی چا باندې چې ازمایش راځي امتحان پې راځي او الله ته فریاد کوي نو دا خو عاجزه مخلوقي که نه نو چې کوم مخلوق الله ته عاجز دی ته دله د الله صفات څنګه ورکې ولې د الله تعالی سره شریکان کوئ ولې شرک کوئ تاسو نو اصل کې مقصد پکې دا دی چې شرک مه کوئ بیا دې صورت کې یو بله موضوع هم ده هغه موضوع دا ده چې په دې صورت کې مونږ ته تنبیه راکوي په دې باندې چې یو غفلت مکوئ د غفلت نه را بیدار شئ او بل الله ډیر یادوئ د الله ذکر وکئ نو دغه رنګه ترغیب به ورکئ د الله ذکر ته نو ترغیب به ورکئ دې ته چې د قیامت هغه سخته ورځ را یاد کړئ او د قیامت حالات د آخرت حالات را یاد کړئ غفلت دغه رنګه لرې کوي او دغه رنګه نسیان خبره هیرول دا صفت د ځان نه لرې کوي او الله یاد کوي دنیا کې او قیامت را یاد کوي چې الله سره به ملاقات کیږي بیا په دې صورت کې چې د ابتدای کړی ده د حروف مقطعات کې د یو حرف نه چې هغې ته صاد ویلی کېږي صاد
بعض ویلي چې دې کې اشاره د صمدیت د الله رب العالمین ته چې الله رب العالمین صمد ذات دی بے حاجت ذات دی یا بعض مفسرین ویلي دي کې اشاره ده دې ته چې الله رب العالمین صادق الوعد دی الله خپل وعدې رښتونی کړي دي چې کوم وعده کړي دا پوره شوی ده دې ته اشارات ویل کېږي د معنا نه ده ګوره و اشاره پکې دې ته ده په دې بنا باندې دې کې ټول نغوره قول دا دی چې صاد دا یو حرف دی او په معنا باندې الله خپويږي او دې کې اشاره اعجاز القرآن ته چې قرآن کریم دا یو اعجازي کتاب دی معجزاتي کتاب دی دا د انسانانو کلام نه دی د الله کلام دی ځکه انسانان هغوی په خپلو خبرو کې هم دا حروف استعمالوي او په دې قرآن کې هم دا حروف استعمال شوي دي خو بیا هم انسانان عاجز دي د دې په شان کلام هغه نشي راوړلی دې کې اشاره د قرآن کریم اعجاز ته صاد الله پوی دی په مراد د دې حرف باندې والقرآن قسم دی په قرآن باندې ذی ذکر چې د نصیحت نه ډک کتاب دی ذی ذکر معنی نصیحت والا کتاب دی ذکر والا کتاب دی الذکر کی اشاره ده دیتا چې د قرآن کریم اصل مقصد څه دی هغه دی وعظ او نصیحت ورکول دیو جن ذی ذکر معنا مفسرین کوي ذی الموعظه د وعظ او د نصیحت کتاب دی او نصیحت باندې خلکو ته خبر را یادېږي کنه نو دا قرآن مونږ ته خبر را یادوي مونږ د غفلت نه بیداری په دنیا کې راته د الله توحید را یادوي د قیامت او د آخرت دې طرف ته ترغیب او توجه را راکوي دې دپاره چې مونږ کامیاب شو نو وعظ راته کوي چې شرک نه ځان وساتئ د الله د نافرمانو نه ځان وساتئ او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړئ دی غرض دی بیا دلته دا والقرآن ذی ذکر قسم یې کړی دی نو قسم د پاره جواب قسم پکاري جواب قسم څه شی دی بعض ویلي جواب قسم چې دی رستو په دې صورت کې برازي کنه چې ان ذلک لحق تخاصم اهل النار د جهنمین خپل مینس کې جګړه او جنگ به ذکر کیږي چې یو بل باندې بلعنتونه وای ایو بل سره به جګړه کوي یو به یو ته زستا د لاسه گمراه شم بل بل ته زستا د لاسه د الله شرمئی دنیا کې به پنا فرمانو کې دیو بل تابعداري کوله الله فرمایي ګوره دا قرآن تاسو ته نصیحت درکې چې ګوره دغه حالت را روان دی سنه چې بیا سبا قیامت کې په یو بل لعنتونه وایي بیا به فایده نه کوي اور کې به سوځي او چغې به وهي او یو بل سره په جهنم کې جګړه خو فایده به نه کوي اوس نه ځان بچ کوي شرک مکوئ د الله نافرمانی مکوئ بعضې وی د دې چې کوم دی جواب قسم دا دی چې قسم دی په دې قرآن چې د نصیحت کتاب دی چې انه لذکر عظیم یقینا دا ګوره ډېر لوی ذکر دی دا قرآن عظیم ذکر قرآن دی دیو جن څوک چې د قرآن په مجلس کې کینی دا ذکر په مجلس کې ناست دی استاد ته قرآن درس کې ناست دی مونږ هم ناست یو الله دې زموږ دا ناسته قبوله کړي دا د ذکر مجلس دی ځکه د قرآن نه غټ ذکر په دنیا کې شته د الله کلام دی رب العالمین کلام دی الله په دې په خپل تکلم کړی دی د خپل شان مناسب څنګه چې دغه د شان سره لایقه ده د دې نه غټ ذکر وړشته نه دا نه چې دا بدعتیان راغونډ شي موږ د ذکر مجلس جوړ کړی دی هغه ذکر هم د شریعت خلاف او هو پکې کوي او یو په یو ور ټوپ کوي او بل په بل ور ټوپ کوي څوک په پیر ور ټوپ کوي پیر په مریدان ور ټوپ کوي او بازینګړې په کېړې او پټکې په هغه ځای کې پروت یو واسکټې په دې بل ځای کې پروت پوس جمعه کتلې قالین غړېدلې د خمزیدار او پستا بروزه پراته ده او ضرور بازینګړې په کېړه وې دا په جذبه راغله دا ذکر نه د کې شیطان نه نوته ده ذکر ده ذکر قرآن ته وي والقرآن ذی الذکر څوک چې د قرآن درس کې ناست دی دا د ذکر په حلقه کې ناست دی اصل کې د قرآن والا ذکر والا دی اصل کې د قرآن نو اوچت ذکر اړوشته دی د الله کتاب ته کېنه د الله کتاب وایا لولا اوره بس تا به الله د قیامت پر ذکر والا او کې را پاسي کم ذکر د قرآن والا ذکر
الله دې موږ دې خلکو کې راپاسې نه دا کمې لوبې چې دا بدعتیان کوي. نو قسم دې په قرآن چې د نصیحت کتاب دی، د ذکر او د نصیحت نه ډک کتاب دی. بعضې وایي د دې جواب قسم دا دی چې والقرآن ذی الذکر انه لحق، یقینا دا قرآن ګوره حق دی. د قرآن دا نصیحت دا چې ته اوري دا په دې دلیل دی، دا یو نصیحت چې دا ګوره د حق نه ډک کتاب دی، دا په دې دلیل دی. بل الذین کفروا فی عزة وشقاق، دې کې اوس زجر دی هغه کافرو ته چې دا قرآن ورته بیانېږي ای توجه نه ورکوي، الټا په تکبر او په دشمنۍ کې راځي. نبی صلی الله علیه وسلم ته چې 40 کاله پورې نبوت نه میلاو، نو هم دې مشرکان ورله عزت نه کو، څومره احترام یې کو. څه به ویلې؟ الصادق الامین، ډېر رښتونی او ډېر غټ امانتدار انسان. هر چا به سره امانتونه هم کېښوده، رښتونی به یې ورته ویلو، فیصلې به یې پې کولې، عزت به یې کوو، احترام به یې کوو. دا 40 کاله پس چې نبی علیه السلام ته پیغمبري میلاوه شول، دا دشمني د څه نه جوړه شوه؟ دا د دې قرآن د وجې چې کله د الله توحید شروع کړو. ته چې اوس تم داسې یو ځای کې غلی ناست اوسه، خلک وایي که نو د چا ملاس ته غوا دا پلانې نه پاسئ، به دعوت مه کوه. ټول خلک وایي دا ښه سړی دی، خو ته لږه د توحید مسله شروع کړه په یو ځای کې، 100 دشمنان به دې پیدا شي. ته د نبي علیه السلام د احادیثو خبره شروع کړه، خپل ملګري به درته ردي بدي شروع کړي، ګاونډیان او خپلوان او رشته داران. ته به وایې چې لکه دا خو اوسه پورې ما سره دې خلکو داسې مینه کوله او داسې ښه تعلق دی ورا سره او ډېر په مینه به یې راغوښتم، هغه مخاده یې کړ. دا یو دم څنګه لانجه جوړه شوه؟ هغه یې لانجه د دې دین سره ده، ستا د عقیده د توحید چې دې پیش کړه او دا د نبي علیه السلام سنت دې ورته پیش کړو. ځکه دا د هغوی مزاج نه مني، د هغوی هغه خواهشات، د هغوی غلط عقاید، هغې باندې دې رد وکړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله قرآن شروع کړو، دوی ورسره دشمني شروع کړه. قرآن کې سورې مخکې سورې انعام کې تیر شوي که نه؟ اے زما نبی فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون. اے زما خوږه نبی، دوی دا مشرکان د مکې ستا تکذیب نه کوي، اوس هم وایي دا رښتونی دی، خو دوی اصل کې زما د ایتونو دشمنان دي. ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون. دا ایتونه دې شروع کړه که نه، درس دې شروع کړو، نو ځکه دشمني جوړه شوه. اوسه پورې دې درس نه کو، الله درته حکم نه رالیږلی چې بیان شروع کا، پیغمبري درته لا نه وه میلاو. نو ټولو خلکو ویل ښه سړی دی، صادق دی، ومین دی، هر چا د عزت او احترام کو، که مشرانو که کشرانو که سردارانو. خو چې څنګه دې زما وحي شروع کړه، نو دوی اصل کې زما د دې وحي سره نه لګي، د ایتونو سره نه لګي. نو دلته اوس الله رب العالمین فرمایي دا قرآن خو د نصیحت نه ډک دی. مخکې آیت کې ویلې خو دا کافران دوی خو ښه واورېدو، نبي علیه السلام ورته بیان هم کړو، نو ایمان یې راوړو. نه وایي فی عزت و شقاق، په تکبر او په دشمنۍ کې راغه چې دا دې لا کمې مسلې شروع کړې. لکه ته خو اوسه پورې موږ چې ښه سړی، دا دې لا کمې خبرې شروع کړلې. بل الذین کفروا، بلکې هغه کسان چې کفر یې کړی دی، کافران، فی عزت، دوی په تکبر کې دي، دوی ډېر لوی تکبر کوي لګی دی. دا وصف باطینی دی، د دې باطینی هغه صفت دی، د نظر کې تکبر دی، حق په بدلږي. وشقاق، او په دشمنۍ کې دي، دا یې وصف ظاهري دی، ظاهر کې دشمنی او په زړه کې تکبر او د حق نه ځان لوی ګڼل. نو بلکې هغه کسان چې کفر یې کړی دی په لوی تکبر کې دي، وشقاق، او په دشمنۍ کې دي د حق نه. فی عزت، عزت کې اصل کې معنا د دغه ده که نه، د غلبي او د قوت ده، د زورورۍ معنا دا ده. د خپل ځان ډېر لوی زورور ګڼي، د خپله خبره ورته ډېره زوروره ښکاري. دا د قرآن خبره، د الله کلام او د نبی صلی الله علیه وسلم دعوت، دا پې ښه نه لګي. اوس هم ته به د قرآن د منځ نه لګې خبره به کې، ستا به نه مني. او بل پیر او بنډلي مولا به ورته لګي، د ځان نه به د دروغو یو قیسه ورته شروع کړي، هغه به پې ښه لګي. یاره پلانی بابا دا چل کړی، پلانی ځای کې دا چل شو، پیرانو پیر صاحب دا چل کړی، او پلانی دا چل کړی. نه به د خبرې سر معلومي، نه به خپې معلومي. خرافات به وایي او دروغ به وایي، سوچه 100% دروغ به وایي.
هغې ته به خلک سر هم لقوي، پیسې به هم پې شیندي او دغه رنګه خرچې هم پې کوي لګی دی. او قرآن والا ورته مفت لګیا دی، د الله کلام وایي تم هم ترې نه ساتي. دا تم هم ترې نه ساتي چې راته ووایي چېره ستا ډېره شکریه د دې په تمه هم نه دی پاتې لا د بل څه تمه. او د الله د کتاب نه ورته لګوي بس هغه سره دشمني. دا سړی چې راغلی که نه دا وایي زمونږ عقیدې خرابوي، او دا چې کوم دی زمونږ بچي خرابوي او زمونږ زنانه او زمونږ ماشومان خرابوي. دا خبرې نبی علیہ السلام باره کې هم کړې وه د مکې مشرکانو چې دا داسې دی او داسې دی، دا ګوره زمونږ معاشره وی خرابه کړه نعوذ بالله. ابو بکر صدیق ته به هم دا ویلې. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې ډېر تنګ شو په مکه کې، ویل یاره دا خلک خو مونږ اړو نه عبادت ته پرېږدي نه دعوت ته پرېږدي، زه به د دې کلي نه لاړ شم بل ځای ته. روان شولو په لاره کې ورله یو ځای کې د مکې یو سردار مخې له ورغی، ابن الدغنې ورته ویلو چېرته ابو بکر چېرته روان یې؟ ویل چېرته روان یم ستاسو د لاسه تنګ شو، بس دا مکې خلک دي زمونږ نبي دعوت شروع کړی، مونږ یې ملګرتیا وکړله د دین دعوت کوو توحید ورته بیانو، دا خلک ظلمونه کوي دشمني کوي لانجې دي، زم چېرته یو طرف ته بلاړ شمه دا مکه پرېږدم او هلته خپل عبادت د الله بندګي به کوم. هغه ورته راستون شه ابو بکره ستا په شان سړی، هغه خو نه د کلي نه وځي او نه څوک وباسي، ستا په شان سړی د وښکلو دی د کلي نه، ته خو زموږ د مکې یو اوچت انسان یې. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغې کې خو ډېر اعلی صفاتو، خو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې اولنی ملګری دی ده کې هم ډېر ښایسته صفاتو. نو د مکې د مشرک سردار ورته ویلې چې یاره ته خو د مکې نه مه ځه، چې ستا په شان سړی زموږ د مکې نه ووتو نو په مکه کې به څه خیر پاتې شي، او راځه زه دې ذمواري اخلم، څوک خو دې تا ته پورته وګوري، زه دله جیوار در کوم. جیوار زموږ پښتو کې لکه دې سړي ما ضمانت کړی دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل صحیح نو بس چې ته زما دغه کې ضمانت مې کې. عربو کې به دا طریقه و چې یو سردار یا چا به وویلې چې د فلاني سړي ما ضمانت کړی او دله مې د وروروالی لاس ورکړی، بیا ورته چا څه نه شو ویلی. که چا ورته څه وویل سردار بیا په دشمنۍ کې ودرېدو سره د قوم او قبیلې په جنګ به ورسره دغه کېده. دا غیرت په عربو کې و. نو ابن الدغنه راغې اعلان یې وکړو هلکه دا ابوبکر وتو او ما د لارې نه راستون کړی دی او نن نه بعد دله ما دغه ورکړی دی، امان مې وله ورکړی دی، ضمانت مې ورکړی دی. که ده سره د چا کار پیدا شو یا د سره کار ولرلو دا به ما سره کاري، زه به ورسره ګورم. خلکو ویل صحیح ده بس ته خو زموږ مشر یې سردار و هغه او څه کار دی زموږ چې تا سره او ستا د قبیلې سره موږ جنګ ته ځان تیارو، بس موږ هم ورته څه نه وایو. خو دی دومره وکړي چې دی د ښکاره دعوت دی نه کوي، د خلکو باندې دعوت بدلېږي. کور کې د دننه دا قرآن وایي که نه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه څو ورځې خو لګیا او کور کې دننه قرآن به یې هغه ډېر ویلو. بل طریقه به یې دا وه چې کله به یې قرآن لسته نو جړل به یې ورسره. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغې باندې خو یې اثر کو، موږ باندې قرآن اثر نه کوي که نه. نو بیا یې یو څو ورځې بعد سوچ وکړلو، ویل یاره داسې کار دی چې دلته ویم او د خپل کور مخې ته ځان له داسې یو دغه جوړوم، داسې یو دونکاچه شانته به جوړه کړم داسې یو ځای او په هغې به ناست یم او قرآن به لولم او زه دا خلک به یم اوري. مقصد یې دا چې دعوت وشي. صحابه خو د دعوت شوقیانو که نه. نو په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه به دا قرآن لوسته، ورسره به یې ژړلې، ډېر په فکر باندې او په ډېر درد به یې لوسته. دلته ورته زنانه ودرېدې په لاره کې د عربو، ماشومان به ورته ودرېده، دا کوم کلام دی دا څه وایي، حیرانېده به هغوی، متاثره کېده به. بیا د مکې مشرکانو له قار ورغی چې دا څه لانجه جوړه کړې ده، دا خو د خپل کور مخې ته ناسته دی او قرآن لوی. هغوی خو زما د کور مخه ده نو یاره ما خو چا ته څه نه دي ویلي، نه مې چا کې پړی اچولی، به دا قرآن دی او زه ویم د الله کلام. هغې لاړه ابن الدغنه پسې چې دا وګوره تا ورله ذمواري ورکړې هغه دا کار کوي. هغه ورپسې راغی ویل داسې کار دی چې ته مهرباني دا وکړه دا قرآن ښکاره مه بیانوه، دا خلک ما ته شکایت راوړي، ما درله ضمانت هم کړی دی، زما په ضمانت مکې ته بیرته راغلی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ویل زمړه دا ضمانت دی د ځان سره سنبال کا، تا داسې ضمانت کړی دی چې زه به اوس د الله د دین نه بیانوم، قرآن به نه بیانوم، زه به دا د خلکو په مخ کې نه ویم، زه دا ضمانت دی واپس واخله.
ستا ضمانت کې زاړو یم نه. نو د الله رب العالمین دا کتاب به چې بیانو د مکې مشرکانو به ویل وګوره زمونږ زنانه او زمونږ ماشومان یې خراب کړه، نعوذ بالله، عقیدې ورله وایي خرابوي. اوس هم دا وایي په خپله به مکمل په شرک او په بدعاتو کې ککړي، او د یو حق پرست عالم چې د قرآن او حدیث سوچه دعوت کوي د هغه په باره کې وایي ګوره دوی د خلکو عقیدې خرابې کړې. ته عقیده پېژنې؟ ته خو سره عقیده نه پېژنې، ته د عقیدې نه څه خبرې، تر توحید نه څه خبرې. قرآن خو ټول د الله رب العالمین د یووالي د توحید عقیده پیش کوي، او تر توحید دشمني. کم عالم چې د قرآن او حدیث تابعداري هغه د خلکو په زړه کې د الله عظمت ورچوي، ته ورته د بابا او د دربار او د منجور او د شرکی اډې عظمت په زړه کې ورچوي، د هغې لوی ورته ورچوي. تر څه شي دغه شولې د حق پرسته شولې. تاسو دنیا دغه کړله آباد کړله چې ته یاره د خلک خراب کړه. تاسو خلک خو تا خراب کړي، معاشره خو ټوله تا تباه کړې ده. هغه علما چې قرآن او حدیث بیانوي خو لګیا دی معاشره آبادوي، هغه منهج ورته پیش کوي چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی و. الله فرمایي کافران په تکبر کې دي، فی عزت و شقاق، په تکبر کې دي او په دشمنۍ کې دي د حق په مقابل کې. اوس ورته تخویف ورکوي کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. اوس الله فرمایي ګوره خیال کوئ چا چې د حق سره مخکې دشمني کړې ده، ډېر قومونه مې تباه کړي دي، او چې کله زما عذاب راغی بې د تېښتې ځای نه و. که تاسو مې راونیولی که نه، ای د قرآن دشمنانو، ای د توحید دشمنانو، ای زما د نبي دشمنانو، بیا به هم ګوره د تېښتې ځای نه. کم اهلکنا دې ته تخویف دنیوي وایي، د دنیا د عذاب یاره. کم اهلکنا ډېر هلاک کړي دي مونږه من قبلهم مخکې د دوی نه من قرن پیړۍ. الله وی ثابت پیړۍ مې تباه کړي دي، عذاب مې پې راوست. چې کله پې عذاب راغی فنادو نو دوی چغې والې، بې چغې والې، یو بل ته آوازونه کول د مدد. یا معنا دا ده، یا دا د چغې والې چې بس مونږ خو ډېر لوی ظلم کړی دی، یا الله توبه او یا الله توبه او یا الله د عذاب رانه واړه. دا چغې والې لکه قرآن کې مخکې ځای په ځای ذکر شو چې یقینا مونږ ظلم کړی او یقینا مونږ دا جرم کړی او مونږ خو مجرمانو مونږ دا چغې به والې. ولا تحین مناس او نو بیا په دغه وخت کې ځای د تېښتې. ولا تلاته په معنا د لیس سره دی، نو بیا په دغه وخت کې دې دپاره بیا د لاته دپاره اسم هغه حذف دی، منا ولا تلحینو حین مناس، نو بیا دغه وخت د تېښتې. بیا تښتېدی نه شو چې دوی تښتېدلی وی. مناس چې کوم دی مصدر دی، دا څه ته ویلی کېږي؟ دا تأخر رستو کېدل یا د یو ځای نه تېښت او ځان بچ کول. الله وی بیا د بچاو ځای نه و د دوی، دغه وخت کې بیا زمانه بچ نه شو چې تښتېدلی وی زما د عذاب نه. دې نه مخکې سوره یاسین کې هم تېر شوي که نه چې الله رب العالمین فرمایلی و چې زه کله په عذاب کې راونیسم خپل کور ته به هم لا نړ شي، خپل اهل ته به هم ځان ونه رسې، په لاره کې به دې الله په عذاب کې راګیر کړم، د خپل کور خلک به هم دنه خبر نه شي او ته به ما تباه کړی. د الله عذابونه خو ډېر سخت. سورې اعراف کې ویلي چې د ورځې د ضحا په ټایم کې به دا خلک لوبې کوي او په عذاب کې به یې راونیسم. دا 9-10 بجو ټایم کې خو خلک په غفلت کې که نه، او د غفلت په ټایم کې عذاب راځي اکثر. څوک به په ګپ شپ ورغلي او څوک به په ټورنمنټو ورغلي او دکانداران به په دکاندارۍ او په دروغو کې ګرم وي، دا یې سر دی او د یې خپې دي ګاګ ته به دروغ وایي، او دغه وخت کې به عذاب راشي. او دغه رنګ الله فرمایي یا به داسې وکړم چې د شپې به په خوب ودی او زه به م راګیر کړم، د شپې به عذاب راشي راو به م نیسم. ګوره دغه رنګ قرآن کې ځای په ځای نور هم تېر شو چې ما سره ګوره ډېر عذابونه دي، په مختلفو طریقو باندې زه نیول کولی شم. الله فرمایي ډېرې پیړۍ ما تباه کړي د دې نه مخکې. بیا په هغه وخت کې هغوی ډېرې چغې ووالې، خو هغه چغو له هېڅ فایده ورنه کړله. چغې والې چغو هېڅ فایده ورنه کړله. افسوسونه یې کول، های مونږ ظلم کړی دی، های مونږ جرم وکړو، های ارمان دی چې مونږ الله توحید منلی وی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین.
سورہ حجر کې تیر شوی کنه کافران بارمان کوي کاش کې موږ اسلام قبول کړی وای د الله توحید منلې وای یوم الحسرت وای د دې لپاره بیا د افسوسونو ورځ وای چې کله عذاب راشي او قیامت کې به حسرتونه کې هغه یوم الحسرت دی خو بیا به فایده نه ورکوي صاد الله پوهه دی په مراد د دې حرف باندې والقرآن او قسم دی په قرآن باندې ذکر چې د نصیحت کتاب دی د نصیحت نه ډک کتاب دی بل الذين كفروا بلکې هغه کسان چې کفر کړی دی فی عزت دی په تکبر کې دی او شقاق او په دشمنی کې دی د حق نه د حق په دشمنی کې پراته دي کم اهلکنا ډیر هلاک کړي مونږه من قبل مخکې دوینا من قرن پیړۍ ثابت قومونه می تبا کړه فنادو نو غي بیا ډیر چغي واله ډیر افسوس نه وکړه خو ولا تحین مناس نو بیا په دغه وخت کې هغه وخت د خلاصي دغه وخت به د خلاصي او د تیخت لارې بیان وا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت